رادیو داسې یو شی دی چې ټول خلک استفاده ورنه کوي. مخکې خو ډېر زیات استفاده ورنه کېده، ډېر زیات خلکو اورېده، ډېر زیات خلکو د دنیا د حالاتو نه په رادیو د لارې نه خبرېده. خو اوس نور تلویزیون وته، انټرنیټ وته، نور مختلف وسایل، فیسبوک وته، د هر شي نه مخکې خو بیا هم په لرې سیمو خلک او بیا د ننګرهار خلک اکثره د افغانستان ټول خلک د رادیو نه ډېر زیات استفاده کوي، ډېر زیات خوښ یې ورنه. رادیو داسې یو شی دی چې هر وخت موږ ته په هر زمان په لږ مصارفو موږ ته ډېر ارزښتونه را په برخه کوي او په هر وخت او زمان سره موږ هر چیرته د دنیا په ګوټ ګوټ کې، د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، په لرې سیمو غرونو کې موږ کولی شو د رادیو نه استفاده وکړو. نو د رادیو استفاده کول دا ډېر پر اهمیت دی، ارزښتناک دی او ټول د افغانستان په مختلفو سیمو کې، په مختلفو ځایونو کې خلک د رادیوګانو نه اوس هم په ډېر زیات استفاده کوي. د هر شی ځان ته ارزښت لري. تلویزیون په خپل ځای، انټرنیټ په خپل ځای، فیسبوک په خپل ځای، خو رادیو هم یو ډېر پر اهمیت او ډېر پر معنا شی دی. نو د مختلفو ځایونو کې، په مختلفو شیانو کې، په هر وخت، په هر ساعت کې موږ د دنیا د ګوټ ګوټ د حالاتو نه خبروي.